بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزتمند مسلمانان ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال ده چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و باد ساته، امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. زما عزتمندو، د ماښام مونځ نه پس صرف او صرف 15 منټه وظیفه داسې عظیم الشانه وظیفه ده چې بې پناه رزق، مال او دولت په الله جل شانه در نصیب کی. حاجتونه به الله جل شانه پوره کی. د مشکلاتو نه او د پریشانو نه به الله جل شانه نجات عطا فرما کی. چې څه هم د الله رب العزت نه غواړي در به کی. لہذا زما عزتمندو، که په ژوند کې مشخص بدلون راوستل غواړي، نو د ماښام مونځ نه پس دا 15 منټه وظیفه، دا 15 منټه عمل، دا د خپل زندګۍ معمول جوړ کړئ. ان شاء الله تعالی د دې چې کوم برکات دي، د دې چې کوم کمالات دي، دا به تاسو ووینئ چې الله رب العزت څومره برکات او څومره کمالات او ثمرات په دې کې ښودلي دي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ، په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټاله والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم، هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغې اجازت راکړی دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو، که چېرې ستاسو تعویضونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما واتس اپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. زما عزتمندو، زما د حوصله افزایی لپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شان نور ښکلي الفاظ تاسو منشن کړئ، ولیکئ، دې لپاره چې ما له حوصله افزایی ملاویږي او نور ډېر ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، که چېرې تاسو د عظیم الشانه وظیفه د خپلو حاجتونو د پوره کولو دپاره او د مال او دولت د حصول لپاره دا کول غواړئ، نو ویډیو اخره پورې وګورئ او سکیپ کوئ یې ما. زما عزتمندو، د ماښام مونځ نه پس صرف 15 منټه به یو خاص ترتیب باندې دا عمل کول دي. دومره خاص برکات دي د دې چې بې پناه مال او دولت، رزق او برکات او ترقی به الله جل شانه در نصیب کی. حاجات به دې پوره شي، مشکلات او پریشانی به الله جل شانه ختم کی. دا عمل به تاسو د ماښام په وخت کې کوئ، که د رزق حواله سره، که د حاجاتو حواله سره چې کوم اعمال کیږي، هغه 2 ټیمه زما عزتمندو کیږي. د سحر مونځ نه پس کیږي او د ماښام مونځ نه پس کیږي. فرمایي چې څوک د سحر مونځ نه پس سورت یاسین روزانه د دې تلاوت کوي، نو د په رزق کې، په مال او دولت کې او خاص د په ژوند کې به الله جل شانه خاص برکتونه اچي. او په دغه ورځ چې په کومه ورځ سورت یاسین لوستلی وي، نو د هر قسمه مشکله، پریشانی او هر قسمه مصیبت به د انسان باندې نه راځي. کریم رب ورته نجات عطا فرمای کی. ابل زما عزتمندو، غټه فایده دا ده چې په مال او دولت کې ورته برکت، په رزق کې به برکت، او چې څه مشکل او پریشانی مخې ته راځي، هغه به الله جل شانه دفع کوي. دغه شان زما عزتمندو، که د ماښام مونځ نه پس سورة الواقعه ویلی شي، لکه څنګه چې روایاتو کې راځي چې په کوم کور کې سورة الواقعه ویلی شي، نو دغه کور نه بې برکتي ختمیږي، برکتونه پای کې نازلیږي. نو دا دعا ډېر بهترین اوقات دي، د دعاګانو د قبلېدلو اوقات دي، ځکه چې د
اشراق او ټیم کې الله جل شانه رزق تقسیمي ادا شان د ماخام په وخت کې هم برکات را نازلېږي نو پکار دی چې مونږه دا سورتونه مبارکه او دا وظایف او دا دعاګانې د خپل ژوندۍ معمول جوړ کو ان شاء الله تعالی ډېر خاص فائدې به ملاویږي دا نن وظیفه ډیره مختصره وظیفه ده او ډیره اسانه وظیفه ده صرف او صرف 15 منټه عمل ده کله چې د ماخام مستاسو مکمل کو نو تا اختیار ده که هم په دغه ځای باندې کېنی او قبل ځای ته یو سایت ته کېنی خو زما عزتمندو بس ضروری خبره دا ده چې یو خاموشه ځای وي چې ستاسو توجه دیان برابر وي زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته مکمل ترتیب او طریقه کار زه تاسو ته بیانوم طریقه دا ده زما عزتمندو چې دا ټولو نه مخکې درې پیرې به تاسو درود شریف وای خدا د چې درود ابراهیمی وای د دینه پس به دا کلمات مبارکه یو سل یو پیرې تاسو وای 101 مرتبه یا رزاق یا واسع بحق بيدك الخير انك على كل شيء قدير یا رزاق یا واسع بحق بيدك الخير انك على كل شيء قدير بیا به اخره کې درې پیرې درود شریف وای او بیا به د دعا د پر الله سپورته کوي د الله جل شانه نه به د مال دولت د حواله سره د رزق حواله سره د اولاد حواله سره د رشتي حواله سره او چې نور سو هم د حاجت وی مشکل وی دا غي په بارکه بد الله جل شانه نه ډېر په عاجزه سره ډېر په مننت او زاره سره دعاګانې وغواړي یاد لرئ د عمل صرف او صرف یو ورځ تاسو کولی شئ خو زما عزتمندو که چریدا تاسو د هر ماخام مز نه پس خپل معمول جوړ کو روزانه تاسو په مخه باندې کوي نو چې دې څومره برکات دی هغه به تاسو تبا الله جل شانه در نصیب کی زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه او ډیره زیاته خوښی وي که ویډیو مو خوښی وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ زما عزتمندو خپل دوستانو سره د صدقه جاریه په تور باندې شیر کړئ ځکه د نیکه خبره خورول او شیر کول